سلامونه دوستانو پرون ورځ مونږ خبرې کړې وې د بیک ګراوند ایمیجز په اړه باندې دغه چې کوم پراپرټیانې وی ټولې مونږ ویلې نن ورځ زمونږ سره یو بل مهم درس ته چې هغه زمونږ سره بارډر ده څنګه کولای شو یو انځور ته یو تصویر ته مونږ بارډر ورکو څنګه کولای شو یو ډیپ ته مونږ بارډر ورکو څنګه کولای شو هډینګ د زمونږ طریقه ته بارډر ورکو همدارنګه پاراګراف در طریقه ته څنګه بارډر ورکو که زه اوس لګیا شم چې انځور ته درته بارډر ورکوم همدا شانت لګیا شم هډ ته ورکوم همدا شانت پاراګراف ته ورکوم نو دا به زموږ د لپاره یو غاټ مصیبت او مشکل جوړ کی نو په دې خاطر باندې چې موږ ته مصیبت او مشکل جوړ نشي زه په صرف فقط دومره کوم چې تاسو ته یو ډیب اخلم په هغه باندې ټول هر څه اپلای کوم تر څو چې هر څه اپلای کړل نو تاسو باید پوه شئ چې څنګه کار کوي او په څه طریقې سره کار کوي نو چې هر چا تاسو ورکوي صرف همغه سلیکټر اخلي همغه الیمنت تاسو سلیکټ کوئ په باندې باغ شان دي بارډر اپلای کیږي نو راځو طریقه کار څنګه را طریقه کار ډیر ساده او اسانه ده سمپل لازم په سمپل نوٹ پیډ کې ته کار کوم چې خو واضح به پوه شئ زه راځم یو دانه فایل اخلم وګور ساده نوٹ پیډ فایل مو واخیستلو او دې ته څه کوم ا دې ته به زه د سکارو کوم چې یو د نوم ورکوم د څه شي په نوم باندې بارډر خدا ما سره چې فایل شي د HTML شي نو ډاټ HTML ایکستنشن سره به زه دا سیو کوم دغه نه پس براشم براسه کار به وکم دا سکار به وکم چې زه به دغه وکم دا یو بل فایل به واخلم د سر به موږ CSS سټایل او ډیزاین به مرکو کنه نو سټایل ډیزاین لپاره زه وایم چې یو صفه راشي او تاسو خو به پوه شئ یو بل جدا فایل اخلم دې ته نوم مرکو چې border style.css دا نوم مې ورته ورکړلو صحیح شو چې دا نوم مې ورته کړ دا سیو کوم نو دوه فایل په حال سیو کوي هوس بالکل سیو کوم نو دا مې چر واخستل اوس ما سره border او د border style په نوم باندې دوه فایل جوړ شول نو سمپل راشي چې هر نوٹ پیډ تاسو ایډیټر ټیکس ایډیټر تاسو یوز کوئ فرض کوئ ویژوال سټوډیو وغیرہ یوز کوئ هغه سره هم ډایرکټ اوپن کولای شي نو زه نوٹ پیډ یوز کوم دا نوٹ پیډ پلس پلس سره اوپن کوم اوپن مې کوټ تاش دا بل فایل څنګه کې دام راشه ور سره اوپن کا چې هر یو هغه تاسو یوز کوئ ویژوال سټوډیو کوډ کې مې طریقه مخ درو څنګه به اوپن کوئ کوشش کوئ چې تاسو یو فولډر وی هغه اوپن کړئ دا مشو ته به اوس چې براوزر سره نه اوپن کړئ خو نه مې دا اوپن کړئ له گزاره او حوصله او کار شه به وشیده د براوزر سره مې د اوپن کا ولې د کروم سره اوپن کا کروم سره مې ځکه اوپن کا چې کروم چې د سپورټ د دې لپاره کوم ټیکس تاسو اخلي اوس نو ځینې واغه تاسو چې ته اوپن کوي براوزر کې نو هغه کې ځینې ټیکس یا وغیرہ شونه چې وي هغه به کې سپورټیبل نه وي نو کروم یوز کوم خدا واضح معلومیږي تاسو ته او خو په پوهیدل شي په دې خاطر باندې نو دا کار هم چې کله وکړه خدا کار مې موکه اوس نو موږ چې شي کا اوس موږ راځو ساده کوډینګ کوو کوم قسم ته ساده کوډینګ کیږي ساده کوډینګ دي سکیږي اول خو ته موږ ته نن ورځ زموږ موضوعات شي دي زموږ ورځ نن موضوعات چې هغه دغه شیزونه دي چې دي ګور ورته لږ حوصله ما د تمخ کې ویل هغه شیزونه زموږ سره چې دي هغه زموږ سره نن ورځ د موږ کوم درس وایو هغه ته وای CSS border property نن موږ وایو خدا خو ویل دي کې بده نه شي وایو صرف CSS border property به وي نه صرف CSS border property نه ده border property نه دي د نور شیزونه هم دي نور به شي وایو اول به دې کو دي د نن موږ وایو border سټایل به مونږ وایو بارډر ویډ یا سټایل به مونږ وایو صحیح ده اول مونږ بارډر ویډ وایو چې مونږ ته اندازې معلومه شي بارډر ویډ نه پس بیا مونږ خبري چا باره کې کو بیا مونږ د کې د سره یو بل مرګري هم د ګروپ ده ها د نو بس بیا مونږ سوې بارډر سټایل به وایو بارډر سټایل او دینه پس به یو بل خبره مو چې دریم خبره زموږ سره د شي ده هغه زموږ سره بارډر کلر ده دا د دې پراپرټیان دي دا وغیرہ نور په دې کې نه نور پراپرټیان دي دا موږ تفصیلا وایو بس هم دا شیان دي کې نور نشته مې دا کوم ویډیوګان یا خلی هغه ټول د تام یوم نه تفریده مده سمو کوم پکې چې نه دواره ته کې دا شان به پوي کم اوس خبره زموږ سره د څه شي پاتې شو خبره صرف زموږ سره د نوري چیم نه فاتې زه ساده راځم د دې کې کوډ کوم ما سټرکچر جوړوم دا زموږ سره غا سټرکچر شو doc type او دته باور کما چې HTML فایل زموږ سره ډاکومنت ټایپ او دته بزو بیا امغه روټ الیمنت دا ګور هر بار موږ نه کو بس ذاتی نور به ان شاء الله تاسو زده کړئ وي تاسو ماته نه وایي چې په کوم ځای کې لګي زه په دغه کې لګي زه په CSS فایل کې لګیم باید دا چې تر راشي دا باید موږ HTML فایل کې وګ تر سره کو چې دا موږ HTML فایل کې تر سره کو دلته کې براشم نو بیرته به دوباره زه سمپل HTML مې واخیستلو دا کوډ ګوره بیا بار نه راته کوم خو زموږ غټ وخت ځای کوي ځان به پوي کې دا اخیری ځل شو دا HTML او دینه پس براشم د دې نه مزه دوه فاټ واخلم یو زما سره هډ ده خدای نو ته صبر راکې دغه شانته ها یو بز هډ واخلم او بل بز سو واخلم بل ما سره باډي ده دا ډول یې څنګه واخیستلې په هډ کې چې شوی په هډ کې چې شوی په هډ کې دماغ وی کنه په هډ کې دماغ نه دلته موږ څه شي اخلو د دې کې موږ ټایټل لرو دا HTML ده صحیح ده فرض مثال موږ سوایو CSS border
پراپرټي موږ نن وایو. دا مو شو. اوس به راشم عادي یو دانه هیډینګ اخلم دلته کې هیډ 1 په نوم باندې به زه یو دانه هیډینګ واخلم دې ته به ولیکم چې ویلکم ټو CSS فل کورس with Saif. تاسو چې هر یو د ویب سټ تاسو شار څه لپاره ویب سټ جوړوي دغه ټایټل به ورکړئ چې همدغه مولیکل یو ویب سټ مزان لپاره جوړ کړئ نو خیال کوئ د شي ته ډیب اخلي هو ډیویژن د په کار کې د دې نه موږ بیا ایمیجز اخلو لیستونه اخلو وغیرہ لیکل اخلو مارکیټینګ به موږ لګول اعلانات وغیرہ به چې موږ ویب سټ باندې راتلل او مخې وروسته به کېدل نو هر څه تاسو چې وړي هغه بیا د دنه راوستل شي په دې خاطر باندې ډیب اخلم چې تاسو په اسانه پی پوي کړئ شم د شند کوشش کوم چې اشتوان تم د تواخلم ټول ته نشم کوي چې تاسو ته پکچر تم بارډرز واخلم نور شنو ته واخلم تاسو کولای شئ هر څه د پاره چې دا بارډرز واخلئ نو زه صرف سمپل لازم ده ډیپ د پاره د تاخلم ډیپ دنه بزیر د سکارو کوم چې یو دانه بل هیډینګ مو واخلم یو په نوم باندې او زه وایم this is heading to inside div دا خو ما ګور عادي لیکل تاسو په دوه لپاره کې دې کې ولیکل تاسو چار ضرورت وي هغه په کې ولیکي او د دې دنه موږ یو بل پاراګراف ماخلو پاراګراف ته لیکلو ته ضرورت د لیکل ته کولای شي چې مخکې مې طریقه خود لې وکړه چې ته دغه یوز کوي خو موږ طریقه ور سره یوز کا او کني راشه ورډ ته ورډ کې نه په ویژوال سټوډیو کوډ کې موږ لورم لیکلو او کنټرول سپیس یا انټر پریس کو بس ذاتي ډایرکټ راځي دلته کې ورډ کې موږ ایکوال رینډ start دا بند کم او دې نه بزلی کله راوخلم چې څومره لیکل زما ضرورت وي فرض کړم زما فکر دی دا لیکل مې راوخستل کافي نشول ځکه زما کافي کې مشکل ده دا به دې نظر کافي کم او را بشم چرته کې خپل ټیکس ایډیټر ته او دا به زه په دې پاراګراف کې پیسټ کم او دا شول زما سره لیکل فلحال تاسو وګورئ چې زمونږ ویو څنګه ده نو دا به زه سیف کم او دلته کې براشم تو وایي دا خو بالکل صحیح شو دا خو راغله خو د لیکل ډیر زیات ساده دي نو چې ساده لري صبر کوو پر خو دې ته موږ سټایل نه ور کړای کنه نو چې سټایل ورکو څه بکو راځو به د CSS فایل ته پس که زه غواړم چې H1 ته سټایل ورکم نو بس H1 ولیکا یا ما کوم کلاس آی ډی چې ور کړی وي هر څه چې ور کړی هغه ورکا او دې ته یو کلر ورکوم ساده صرف نورې کسی خو بیا رسم نوم ورسته کو دا کلر به ته زه ریډ کم دا دې ریډ کړلو دا به زه سیف کوم را بشم دلته کې اوس پرس کا او دا ته وسوګره براوزر کې خدا شي نه راغلی ولې نه راغلی ځکه دا مونږ لینک کړی دی دې ته مو خیال وي اکثره مشکلات ټولو ته په همدغه شي کې فیخیږي شکر چې ریکارډر رانده ښه د اکثره مشکلات هم دې ته په دې شي کې فیخیږي نو دې شي د ډېر زیات خیال کوئ فلحال به موږ راشو کوم چې خپل دلته نه HTML فایل ته مراشي د ټایټل نه لاندې ټایټل نه لاندې په دې کې به تاسو چې واخلئ په دې کې به تاسو لینک په نوم باندې یو امپټي ټیګ دا به واخلئ دا به کلوز کړئ او د دې نه به تاسو یو دانه ریلیشن جوړ کړئ د چا ترمنځ د سټایل شیټ تر مابین موږ یو دانه ریلیشن جوړو کوم سپیلینګ خیالونه ساتلو دې ته موږ غوړ نه کړو نو دې سخت مو تکلیف کی دې سپیلینګ باندې زیات خیال ساتئ ټایپ اخلئ نه اخلئ مشکل نشته دا ریلیشن مو جوړ کړو چې د دې چې کوم دا ور سره کنیکټ کوو هایپر ریفرنس ورکو چې هر ځکه زمونږ فایل پروت دی فولډر کې پروت وي هر ځکه وي دغه تاسو فات ورکړئ ما سره سمپل دواړه په سیم پات باندې فرات دي نو بارډر سټایل د نوم ده د فایل بارډر سټایل نوم ده او د ایکستنشن چې .css ده صحیح په دې طریقې سره زلک زر لګایم چې ما نه ګورم د ماوسن ډوډۍ بیا زی نو په دې خاطر باندې ګوره سټایل .css شولو او راځو چې کله تاسو وګورئ لینک میکړلو او خپل ویب پیج ته راځم دا ګوره د هیډینګ ما سره څنګه وکړو یو سټایل واخیستلو هم د یو کار بل ور سره کوم څه کار سره کوم د څه کار سره کوم چې دا ټیکس به زه الاین کوم ته به الاین کوم سنټر ته به الاین کوم چې ما باندې ته شي بس بیا کیسه جوړیږي دا به سنټر ته کو صحیح ده دا سنټر ته شو خو ګوره چې سنټر ته شوی دا کنه بالکل به ان شاء الله ما باندې شوی دا سنټر ته شولو سایز نه غټو ته چې غواړې سایز غټوي بالکل یې غټولای شي اوس تاسو تصویران شیر اوري هغه راوړل شي صحیح ده هغه تاسو ویل کې څنګه سایز غټو فونټ سایز لیکو چې څومره سایز دی په زړه باندې جوړي هغه سایز ته ورته کولای شي چې ورکړي زما دومره سایز په کار ده خاطر د په کار ده ریفریش کا وګور دا زمونږ سره دی سایز شو خدا خو مشو اوس زمونږ کیسه له چا سره زمونږ ټول کیسه له ډیپ سره دا سی پزول کیسه موږ غړي وخت مزایک تاسو ام بي مصرف شو نو را به شو ډیپ ته او که ډیپ ته کوم کلاس ناس ور کړی ته به ما غولي کې ها اسنه چې ډایرکټ ډیپ ولي کې ما غوولي کې دلته براشم اوس به دې کیسو کم دې ته به یو دانه ویډ ورکم ویډ تاسو خوخی فراخواله به سوره کو فراخواله به د 600 پکسل کو چې ور کلوم راته ونه کی
دا شیزونه بیا نور وایو مارجنز او فیډینګ دا خو وغیرہ راځي خو خیر زه کوشش کوم دا شیزونه بیخي نه اپلای نه کوم تاسو کنفیوز نه شئ صرف مې ورته ویډ ورکړلو او ویډ ته تاسو ګورئ څنګه مې ورکړه مساوي مې ورکړه بیخي د HTML الیمنټ مې ترېنه جوړ کړه ویډ مې څومره واخیستلو ویډ مې رانږدې کړه که نه نو وای دا به رانږدې کړم 600 پکسل مې واخیستلو سیف راځم براوزر ته او دا زه ریفریش کوم دا وګوره دا زموږ سره وړوکی شو یعنې 600 پکسل شو فلحال ښه مارجن نه ورکوي زه مارجن به هم ورته ورکړم صبر وکړه چې مارجن پرې اپلای کېږي که نه تاسو کنفیوز نه شئ دې سره خیر زه دا شیزونه بیا مونږ ووایو ښه صحیح ده ټول شیزونه راځي ته به تاسو ورخطا کېږئ نه مارجن او فیډینګ چې ته ویل کېږي دوی ترمنځ فرق شته فلحال ما دې ته مارجن هم ورکړلو نو همدا شانتي که تاسو نور هم غواړئ ورته زیاتولی شئ وغیره ورته ورکولی شئ فیډینګ ورکوي ورته هو فیډینګ هم ورکوم فیډینګ ورته ورکړه چې فیډینګ ورکوي څومره فیډینګ ورته ورکوي فیډینګ زه ورته ورکوم 20 پکسل ښه زه صحیح ده ما هیڅ نه غوښتل چې دا ورته ورکړم تاسو بالکل دا نظر کې منیسئ صحیح ده فیډینګ تاسو هیڅ په نظر کې منیسئ صرف زمونږ سره چې دا ویډ مې ورته ورکړلو اوس موږ راځو خبره خپل بارډر کې کوو اول زما سره چې کوم پراپرټي و په دې کې چې هغه بارډر ویډ ده بارډر ویډ د بارډر ته اوس موږ ویډ په څو طریقو سره ورکولی شو یو طریقه نه ده د دې دپاره مختلفې طریقې دي یوه طریقه خو به تاسو سره دا شي د بارډر ویډ دپاره چې ته کولی شې په خپله خوښه باندې چې څنګه دې خوښ وي فرض که زه ورته وایم چې څومره ورته ورکړه 50 پکسله یا 10 پکسله دې ته څه ورکړه بارډر ویډ ورکړه صحیح ده وایي فلحال دې بارډر نه ده اخیستی ولې نه ده اخیستی بارډر ویډ ځکه نه ده اخیستی دې دپاره اوس موږ خو بارډر ویډ واخیستلو خو موږ بارډر سټایل نه ده اخیستی بالکل نن ده زموږ سره فلحال نو مخکې له دې نه موږ راشو ته به یو بارډر سټایل هم واخلو صحیح ده چې بارډر په کوم سټایل کې راشي شکر بیا خدای بارډر سټایل به هم واخلو ټول درته وایم صحیح ده او بارډر سټایل نه پس موږ څه شی لرو بارډر سټایل کې موږ مختلف ویډیوګانې لرو یغه نه یو چې دا سولید ده او دې نه پس به راشم بارډر کلر به واخلم دې باید یو رنګ هم واخلي که نه چې هر رنګ تاسو ورته ورکوئ دې ته به زه یو بارډر کلر ورکړم فرض که دا شیزونه ما مخکې په یو ځل باندې اخیستل که تاسو خیال کړی اوس زه جدا اخلم دې ته به زه کلر ورکړم ګرین یا یلو هر قسم ته کلر تاسو ورکوئ یا بلو چې کوم قسم ته واضح ښکاري ما بلو ورکړلو سولید مې کړلو دومره مې کړلو ته به زه راشم بېرته کې خپل براوزر ته چې څه شی سوي دي فلحال ما سره اوس وګورئ زما سره یو ډیپ ده ډیپ درنه مې لیکل اخیستې ته ما بارډر ورکړلو بارډر سایز څومره ده 6 پکسل ده زما سره سټایل څنګه ده سولید ده او د دې کوم کلر چې هغه بلو شولو اوس موږ د یو شي خبره کوو څنګه د یو شي خبره کوو موږ څو ویډیوګانې ورکولی شو ته کولی شې چې بارډر په دې طریقه هم واخلې سولید د واخیستلو ته دا ډاټډ هم واخلې ډاټډ مطلب دا ده چې ټکي باید دا راشي سیف کوم دلته کې راځم واپس بیرته تاسو وګورئ دا به اوس ډاټډ راغلی وي وګورئ مخکې څنګه سټایل کې اوس په کوم سټایل کې راغللو نو دا څومره واضح ښکاري څومره زبردست ښکاري له مخکې نه اوس بیخي واضح او زبردست ښکلی ښکاري همدا شانتي تاسو کولی شئ دې ته ورکړئ اوس که دې ډیپ ته زه کلر ورکړم دا به ډېر خوندور رانه شي نو ته ورته ورکړه که نه چې ستا خوښه ده کلر ورته ورکړې ولې نه دې ته به زه ورکړم بیکګراونډ کلر به زه ورته واخلم بیکګراونډ کلر به څنګه کړم ورته بیکګراونډ کلر به داسې یو خړ غوندې کلر واخلم چې ډېر نه وي دغه دا سیف کوم راځم خپل براوزر ته ته ما ګوره یو کلر هم ورکړه نو دا اوس زموږ سره ډیپ دا وګوره دې سره داسې شی شول دا د دې بارډر شول نو بارډر ولې را تغیر سره په ګوره سایز مې ورته 6 پکسل ټاکل دي کې زما اوس پرې کار نشته دا کلر مې دا ورکړی دا به تاسو ټول ورته ورکوئ سټایل مې مخکې سولید اکسل مې ډاټډ واخیستلو یو بل ډیزاین نشو ورکولی دا تاسو یو بل ډیزاین هم ورکولی شئ چې هغه ته څه ویل کېږي چې هغه ته ویل کېږي ډیش ده ډیش برازي نه هایفن یا ماینس کوم ساين چول غړ په بدی خطر راځي چې موږ د سایز نه کړه د غټ کړه مده یو قرباني ورکاو ساتي دا دې سیټ تکا او که دغه دې سیټ تکړه دا ډېر خوندو کی نو چې تاسو وایي زه به ضرور څنګه بس تاسو نه منم بالکل به زه د سیټ تکم د وجه تا وخت بچ چې موږ استاد پروایزان د پر نه وایو بالکل ډېر مننه چې زما په خبرې خبرې کوي نو په حال وګورئ تاسو دا زما سره دغه بارډر ده وای یو کار دی برو د دې بارډر کلر دیم بدل کدام درته بدلوم ان شاء الله چې خدامي بدل کړم سیف کړم دلته کې دا تک زیړ راغلو دا زیړ هم نخکاری خوان نه کوي د سی کار وکړه چې دا اورنج کا
مړه اورنج هم ښه نه ښکاري داسې کار وکړو چې بېرته به خپل بلو ته راشو ته به وایې دلته کې تا دا کلر صرف د یو څه داسې د کلر نومونه ورکولی څه نور شی نشم کولی هر قسم ته رنګ ته ورکولی شي چې کوم قسم ته رنګ ما تاسو ته RGB HSL او HSLA او هر قسم ته رنګ تاسو غواړئ هغه رقم ته رنګ تاسو دې کې ورکولی شي صحیح ده دې ته ځان کنفیوز نه کړئ چې صرف موږ دا رنګ ورکولی شو نه هر قسم رنګ چې وغواړئ تاسو یې ورکولی شئ ما ګوره 3 ویډیوګانې یوز کړلې یو مې سولید یوز کړ بل مې ډاټډ یوز کړ بل مې ډیشډ یوز کړ دا به ټول تاسو لیکئ په ایگزام کې هم درته راځي چې کومې ویډیوګانې موږ کولی شو چې دې ته ورکو ښه وایي داسې چل نه یو بل طریقه نشي کېدلی له دې سره کومه طریقه غواړئ یو بل طریقه داسې نشي کېدلی چې فرض کړه زه داسې کار وکړم چې دې ته یو بل قسم ته ویلیو ورکړم کوم قسم ته ویلیو ورکوئ زه غواړم چې دا بیخي را نشي چې بیخي را نشي نو ته کولی شې دې ته هغه وکړې نن ورته ولیکه نن سره به دا هېڅ راځي نه بیا بالکل نشته ده دې نه پس یو بل د هایډن که هایډن دی ولیکلو دا ټول ګوره تاسو د هر ځای د ویډیوګانې بیا اخیستلی شئ کتلی شئ پته درته لګېږي نو دا وګوره اوس شته ده زموږ سره خو هایډ ده فلحال چې دی زموږ سره شته خو هایډ ده همدا شانتې موږ کولی شو چې غواړو دې ته نه ده ډبل ورکو زموږ سره دا بارډر ډبل راشي نو کولی شئ ډبل بارډر هم ورته ورکړي وګورئ یو دوه ډبل بارډر را سره راغلل یو دوه ډبلې بارډر زموږ سره فلحال راغلی د دې دپاره او تاسو کولی شئ ډبلې بارډر هم ورته واخلئ ښه وایي بل طریقه نه کېږي دې سره چې دا ورته ریج واخلو ګوره زه ټولې ویډیوګانې درته کاروم تاسو ورته خیال ده که نه دا ریج سټایل ده دې کې څه شی وسول دا ګوره داسې یو دانه یو 3D غوندې شکل داسې دا ګوره چارکونجه غوندې شو داسې راوتلی غوندې ده او دا دننه شوی ده نو ډېر یو بل شان ډیزاین راغللو که زه دا دلته کې ریډ کړم تاسو ته شاید بیخي بهتره معلوم شي او پوه شئ پرې کنټرول سیو او دلته کې ګورئ وګورئ دا ما ریډ کړم تاسو ته به اوس ډېر بهتره ښکاره شوی وي او دې ځای کې به زه دا کلر څنګه کړم دا به زه ورته یلو کړم وملیدلو په دې خاطر باندې اوس وګورئ اوس بیخي بهتره معلومیږي درته نو دا زموږ سره ریج سټایل شو د دې ته کولی شي چې کوم سټایل ورکړي ریج سټایل هم ورته ورکړي یو بل سټایل نشته دا خو شته یو بل سټایل هم شته دا خلک ګوره صرف 3 سټایله وایي سولید ډاټډ او ډیشډ خو موږ هغه کسان نه یو که موږ څنګه کار کوو موږ بنیادي کار کوو دا وګوره اوس داسې کې لیکه راغله خط غوندې راغله نو خیال همده ورته یاره وایي لږ دې اوچا غټ کړو استاد جي نو زه به بیخي وایي ماته معلوم شي نو ته بیا خپل هم خیر د کار کوه وروره نو تا ته پته لګېږي وګوره اوس ورته دا زموږ سره چې شولو دا زموږ سره دا ګروپ طریقې سره دغه شانتې راځي هغه مو کې خیال کړی هغه خوای راتللو ریج چې کومو ریج چې دا هغه خوای راځي هغه سټایل دا موږ په دې ژوند باندې افلای کولی شو بل دی په هر څه باندې افلای کولی شي چې تو غواړې هغه لپاره ته افلای کولی شي دا شو زموږ سره ګروپ ښه دا خاموش شو دا خو مو شو ډېره مننه وایي ډېره مهرباني الله دې وایي اجر درکړي ښه اوس داسې کار وکړه وایي موږ ته یو بل طریقه مو وښیه یو بل طریقه ته ښه زه غواړم چې دا انسیټ راشي یعنې دننه دې کې بارډر راشي دننه وګورئ فلحال دا دې ګوره داسې که تاسو ښکار کړی یا فریم ګوره داسې کې راوتی غوندې دننه داسې ګوره دغه شوی ده سټایل تاسو ښه غور سره وګورئ دا انسایډ شو ښه انسیټ شو که زه ورته دا آوټ سیټ کړم تاسو بیا دا وګورئ دا بیا داسې راسي دې خوا ته وګوره دلته کې اوس دغه شوه دخوا تیاره شوه یعنې داسې یو سټایل غوندې واخیستلو او سیټ او ان سیټ لکه بکس نه وي چې راوتی وي او څه پې لیکل شوي وي علي پاپا باندې ګوره داسې کې وګوره دلته کې دې ورته خیال کړی ده نو څومره یو زبردست او څومره ښایسته سټایل ورته ورکول شو زه خو وایم چې انشاءالله همدومره به په سټایل کې کافي شاپې وي که نور درته ووایم بس نو همدا شیان دي پکې ور همدا زما هم زده و همدا مې درته وویل زده کړي مې وو نو دغو شیزونه دي ته کولی شي دې طریقو سره دې ته خپل سټایلز ورکړي ټول بهترین سټایلز مې درته وویل کوشش کوئ چې هر قسم د تاسو غواړئ هغه پرې افلای کوئ که په سټایل افلای کوئ که په دې افلای کوئ که په هر څه افلای کوئ په هغې افلای کولی شئ خاص سرجي وایي زه په دې خو پوه شولو اوس دې دا کیسه راته وکړه دا ویټ چې ده نو ویټ خو وروره ساده خبره ده چې څومره ته غواړئ هغومره ویټ ته ورته ورکولی شئ دا شانتې ته ورته ورکولی شئ خاص سرجي داسې کار وکړه که زه وغواړم چې 10 ورته ورکړم 10 او 2 او 3 هېڅ شی هم فرق نه کوي چې کوم قسم ته ستاسو غواړئ ته ورکولی شئ سرجي داسې نشم کولی چې په خپله خوښه ورته ولیکم چې ماته 10 راوله بالکل یې ورته کولی شئ وګوره بیخي نری راغللو چې هېڅ ګوره ښکاري نه معلومیږي هم نه 10 داسې وویله چې یو پکسل شولو زموږ سره بل بیا داسې نشي کېدلی چې تک راسي یعنې ډبل لږ راشي ولې نشي کېدلی ته کولی شئ چې تک هم راولي وګوره دا د هغه نه لږه ډبل شولو بیا راته داسې وایي ګوره تاسو مارې خبرې نه خبره جوړوئ که نه تاسو داسې راته وایه چې فرض که زه غواړم
دې ته یو قسم د بارډر لاغو ورکم سایز دی خو ته بل قسم سایز ورکم دسې کېدلی شي را ضرورت به وګورئ چې اوس کېدلی شي که نه شي کېدلی داسې کوم دا یو دانه 20 پکسله کوم او دا بل چې دا زه څومره کوم دا به زه 40 پکسله کوم د دې 2 چنده به یې کوم که دی وایي که زه 100 واخلم 100 نه زره م اخیستلی شي چې هر څومره ته وغواړئ ترې اخیستلی شي دا دی هم 80 به یې کم درته ښه وایي ګوره دې کې یو بل کمال هم ده د اوله کوم ویډیو مې چې واخیستله د اوله کې مې چې کوم ویډیو اخلم دا به د ټاپ او بټم د پر راځي او دغه بل کوم ویډیو چې اخلم سجدي ته خیال نشته د دې او د دې د پر راځي خاصه وایي که دی وایي زه داسې وایم که د دې دا کلر چینج کوم چې دا خو د زه یو بل کلر دې سره واچوم دا خو به داسې راسي چې دا ریډ به د دې او دې دپاره سي او که زه دلته ما بل کلر واچولو فرض کړه چې هر کلر ما زما خوښ شو دا کلر ما ورسره ولګولو دا به د چا دپاره راشي دا به یو دې سایډ دپاره راشي او به دې سایډ دپاره راشي دا اوس ته خپله ځان سره ذهن کې لګوې ته ګوره ته صحیح یې که نه بالکل ته صحیح لګوې وروره وګوره ورته دا د ګرین شو او دغه د بره دا شانتي شو خو په دې وجه باندې چې دلته کې موږ سټایل لږ بل شانتي ورکړی ده نو دغه فرق کوي نو دا به زه درته ګروپ واخلم تاسو اوس ورته وګورئ اها څومره زبردست راځي خدا شانتي نور تاسو کولای شئ چې کوم قسم د بارډر تاسو غواړئ هغه ورته په هغه طریقې سره ورکولای شئ ډبل ریج او هر قسم ته غواړئ هغه ورته اپلای کولای شئ تاسو خپل ضرورت ته ګورئ هغه شانتي اپلای کوئ دا ریج چې صحیح نه راځي زه به سولید واخلم سټایلونه د کوم خیال ده مو لیدلو دا سور او دا غش نشنه راغلل په دې طریقې سره دا گرین شو ښه دا ریډ ګوره دا دواړه د ویډیوګانو ورکړي دا اوله ویډیو د ټاپ او باټم لپاره شو دوم ویډیو د رایټ او لیفټ لپاره شو همدا شان د ریډ کې مې چې کوم کلر اخیستی د لپاره او دا د بل لپاره شولو خاصه چې داسې کار وکړه که زه وغواړم چې اوس دې خواته م ورکړم دا ګوره اوله ویډیو اوس که نورو ته نه شو کولی چې دې ته یو قسم ته ورکړم دې ته بل قسم ته ورکړم دې ته بل قسم ته ورکړم داسې هم کولی شي فرض که دې بل ته دی غواړي چې دا څومره کړي دا ورکړه 80 پکسله کړي تاسو اوس ورته ګورئ دا 80 پکسله شو را سره دا ګوره د رایټ بټن دپاره شوه او دا د چا دپاره شوه دا ویډیو د رایټ دپاره شوه دا د ټاپ دپاره شوه ولا دویم د رایټ دپاره شوه او دریمه د باټم دپاره شوه که څلورم دپاره غواړئ څلورم دپاره هم تاسو سره راشي فرق دی څلورم دپاره وایي چې څه شی راسي څلورم دپاره د زما سره 100 راشي نو ګورئ دا د دپاره شوه اول ټاپ دویمه رایټ دریمه باټم او څلورمه د رایټ دپاره په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هر یو ته په خپله خوښه باندې چې څومره اندازه ستاسو په کار وي هغومره ورته ورکولی شئ ښه تا سره به اوس یو بل غم وي بل غم به در سره څه شی وي بل غم به در سره دا د غواړې زه کلر یې بدلې کړم کلر یې ورته بدلولی شئ فرض که زه به دا بل چې دا به زه بلو واخلم دا ما سره بلو شو او دا بل که څلورم غواړي څلورم چې کومه لیفټ راځي نو دا هم ته کولی شئ چې بدل یې واخلئ فرض که دا موږ اورنج واخیستلو نو دې طریقې سره تاسو مختلف قسمه کلري د دې دپاره ورکولی شئ دا اوس زموږ سره سایز چې مختلفو طریقو سره مې درته وویل اول که تاسو دوه ویډیوګانې واچوئ یو ټاپ او باټم دپاره راځي بل د رایټ او لیفټ دپاره راځي په خپله خوښه باندې هم کولی شئ چې د هر یو دپاره یې واچوئ اول به ټاپ راځي دویم به دا زموږ سره چې راځي دویم به زموږ سره لیفټ راځي دریم به زموږ سره بیا باټم راځي همدا شانتې به یو بل پسې ځي په نمبر باندې څلورم زموږ سره بیا لیفټ شولو او دې طریقې سره تاسو مختلف قسمه زونه استعمالولی شي په دې کې یو بله ویډیو د میډیم چې هغه په خپله باندې همغه میډیم راځي همغه خپل سایز ده نو دا اوس موږ سره سایز او کلر مې هم درته ویل که یو کلر راوړئ ټولو دپاره یو کلر راځي او که تاسو مختلف کلر یوز کړئ نو بیا به د ټولو دپاره مختلفې کلرې راشي نو هر یو دپاره چې تاسو غواړئ هغه رقم ته یوز کولی ټول دپاره اوس یو کلر شو که زه دې سره یو بل کلر یوز کړم نو کولی شم چې بل کلر هم یوز کړم دا دویم کلر ریډ به د چا دپاره راځي د لیفټ او رایټ دپاره راځي دې طریقې سره تاسو دا هم راوستلی شئ ښه دا هم وشو نو د دې نه پس به راشو چېرته کې اوس یو کس بیا تاسو سره پوښتنه پیدا شوه پوښتنه اوس تاسو سره دا پیدا شوه سرجي وایي دا خو دې وکړلو زه غواړم چې دا ټول کوډ نه ده دا زه په یو لاین کې وکړم بیخي دومره خواري ته څوک کولی شي چې زه به دومره خواري کوم ته غواړې چې دا ټول کوډ په یو لاین کې وکړې نو داسې هم کولی شي چې ټول کوډ په یو لاین کې ولیکي څنګه به یې لیکي هغه ته موږ شارټ هینډ طریقه وایو کومه طریقه ورته وایو هغه ته موږ د شارټ هینډ طریقه وایو شارټ هینډ طریقه یې داسې ده چې ته به راشې څه به وکړې موږ ګوره سمپل بارډر لیکو
او بیا موږ څه لیکل اول موږ دې ته سایز ورکول خو دا به په ټول باندې اپلای کیږي ډیپ کې نو دا به په ټول ډیپ باندې اپلای کیږي فرض که زه وته یم چې دې ډیپ سایز راته څومره کا دې ډیپ سایز راته 6 پکسل کا او د دې لپاره چې کوم سټایل دا هغه راته ډاټډ کا او بل د سکارو کا چې دې ته کلر نه دا درته ریډ ورکا او دا اوس په ټول باندې اتومات څنګه کیږي اپلای کیږي دینه بل طریقه نشته دا لنډه طریقه ده که ته غواړې چې یو قسم د ډیزاین په اپلای کړي د طریقې سره کیږي او د ته شارټ هند وای چې په یو لاین کې موږ ټول ته ورکړلو اندازه مې ورکړه سټایل مې ورکړو او کلر مې ورکړلو کله چې ته هر څه کې خلې هغه رقم ته اخیستل شي هر قسم د ډیزاین چې غواړې د لپاره اخیستل شي او هر قسم ته سایز چې غواړې هغه ته اخیستل شي سایز ویډیوګان مې درته ویلي دي ویډیوګان مې درته ویلي او دې ویډیوګان مې هم درته ویلي خدا کیسه چې کله خلاص شوله اوس بیا د سره بل پښتنه پیدا کیږي وای زه غواړم چې صرف نه ده لیفت سایډ ته یا رائټ سایډ ته بارډر ورکم نور خو ته ایس ورکوم نه دا سګپ لګي زما سره نو که ته غواړې چې لیفت ټو رائټ سایډ ته ورکی هغه سم ته کولای شي فرض که زه غواړم چې همدا بارډر کوم خواته افلای شي دا بارډر د لیفت سایډ ته افلای شي دا ډېر به خوند نه دا به خود به خوند دی چې ته داسې کوي د سپورت ډیزاین اخلي دا وګوره صرف د افلای شو وای که زه غواړم چې صرف د پاراګراف ته ورکم نو ته خو بیا مغه شان دی راشه دوه طریقې دي نوري پاراګراف یې یو صرف د ډیپ دنه غواړي چې پاراګراف ته ورکې نو بس راشه فی ډیپ او د ډیپ دنه فی په نوم باندې دا او د دې دنه راشه او اوس ورته نه د بارډر ورکا کوم قسم ته بارډر ورکې لیفت رائټ باټم دوه تم چې بارډر حکم سایډ ته ورکا بارډر ورکا باټم ته ورکا څنګه بارډر ګوره باټم کلر څنګه راشلته کې ویډیوګان درکې باټم سټایل او ویډیو دا شیزونه تاسو اخیستلای شئ ګوري دي ځکه خو ډایرکټ په دې باندې اخلم په دلته کې زاره ویډیو ور کوم ټول ته باید افلای شي کلر مل ورته اخلي کولای شي باټم کلر ورته واخله هم دا شانتي چې هر یو ویډیو ته اخلي هغه ورته اخیستلای شي نو تم چې باټم بارډر نه ده کوم بارډر کې چې دا باټم کې بارډر ده هغه څنګه واخله هغه راته 10 پکسل واخله خو کلر مې نه ورکړای نو ځکه ناراضي دې لپاره به یو سټایل ورکم سټایل به څنګه کم سولید به کم بیا هم ګوري تاسو ورته نشته وګوري راغلو اتومات ګوره دا راغلو اوس په حال زما سره دی بای ډیفالت کلر بلیک ده صحیح ده کنه بلیک ده مارجنز په نیت نه دی ورکړي که زم مارجنز ورکم به دا فاصله واخلي که ته کلر ته چینج کوي کولای شي چې کلر ورته چینج کوي د طریقې سره ها صرف موږ لاندې ورکړلو صحیح ده فاصله ورکې دا خو خو جوخ راغلو دغه د پر خدمت الله صبر تاسو سره کیسې نه دی کړي کنه هغه کیسې به ان شاء الله وکړه پاتې د وخت ډیر پاتې ده په دې باندې موږ تاسو سبا ان شاء الله چې پوه شئ دا شانتي مارجن کولای شي چې ورته واخلې مارجن نه خلی فیډینګ به ورته واخلم دې طریقې سره هر څه چې تاسو غواړئ هغه ورته اخیستلای شئ خیر دا کیسې بیا کو نو دا مې صرف خبره د څه شي کولای چې تاسو غواړئ یو سایډ ته ورکړئ کا ډیزاین یو سایډ ته تاسو ورکولای شئ حتی زه چې تاسو غواړئ تا ورکړل لیفت ته زه غواړم چې رائټ ته هم دا ډیزاین راشي د سی ډیر خوان کوي نو بس راشي وروره بارډر رائټ واخله او رائټ ورته څنګه واخله رائټ ورته واخله چې دا ماته څومره کا همدغه ویډیوګانې ورکړئ دا نو ورکوم لږ زیاتو ما چې بیخي واضح راته معلوم شي 50 پکسل او ودرته څنګه کا ډیش دی کا ودرته څنګه کا دا ماته ریټ کا ځه وګورئ تاسو ورته دواړو سایډ ته به راغلی وي دلته کې مې سپیلینګ دی بارډر غلط کړی باید دا زه صحیح کړم نورو راتی دی خدای وکړي چې پوه شوی یې چې نه پوهېږي پې نو بیخي سخته به شي درته داسې مې درته وویل دا ټول چیزونه مې ساده الفاظو کې یو دانه درته وښوده دا شانتې د باټم دپاره مو اخلئ نورو دپاره مو اخلئ که زه نور دې کې مخته ځم نو شاید تاسو باندې بیخي درس وغمیږي او بیخي زیات ویډیو در باندې اوږده شي نو دا به واخلئ زه ته اسایمنټ درکوم هماغه شانتې اسایمنټ به تاسو کوئ او پوره کوئ به نن دپاره انشاءالله همدومره بس ده که څه مشکل وي بیا ما ته وویلی شئ